د پخوا زمانې کیسه ده. په یو کلي کې یو دوه ورونه اوسېدل. د کشر ورور نوم عدنان او د مشر ورور نوم نعمان و. په دې کلي کې یو چودري هم اوسېدل. دې دواړو به د هغې چودري سره په ځمکې کې کار کولو. هغې به دوی له لږې شان پیسې ورکولې او دې دواړو به په هغې ژوند تېرولو. نعمان او د هغې ښځه ښه و چې څه به ورته میلاوېدل په هغوی به د الله تعالی شکر ادا کوو. خو عدنان او د عدنان ښځه دواړه ناشکره وو او په دوی ژوند باندې دوی خفه وو. یې سړیه زه خو د دې دالونو نه تنګه شوم. هر وخت دالونه وي. یاره ښځې ما له خپله هم خوند نه راکوي خو څه وکړم زه خپله هم ډېر خفه یم. بس زه نوره نه پوهېږم. ما له به سبا چرګ راولي زه به چرګ خورم. نور زما د دې دارو نه زړه سکا شو. کله دال وي او کله سبزي. یاره زما خپل هم چرګ ته زړه شوی دی خو زه ګورم چې چل کوم نو. او دغسې به د عدنان کار ته زړه نه کېده. هر وخت به یې سوچونه کول چې یو اسان کار کوم او ښه خوراکونه کوم. یا لکه دا ته څه سوچونه کې راځه که نه کار کوه د دې سوچونو نه څه نه جوړېږي. یاره نو مانه بیخي کار نه کېږي. زه وایم چې اسان کار کوم او ښه خوراکونه کوم. ظالمه ناجوکري مه کوه چې څه درته میلاویږي وخوره. دا کار هم ښه په مینه کوه. یاره دې زمیندارۍ کې څه نشته به دا زمینداري هم ته کوه. زه ځان له څه کار ګورم. یاره والله یو خو د دې کار نه سخت ستړی شوم بل د دې دالونو نه او سبزۍ نه چېرته څه سم خوراک هم ونه کړو او ښځې راته لا چرګوټۍ مې یاد کړی دی. اوس په دا چرګوټۍ د کوم ځای نه وړم. او عدنان دا سوچونه کوي روان وي چې په لار کې یو چرګه مخې له ورشي. یاره دا چرګه خو راته د چودري ښکاري. مړه د چودري او زما یو شی دی. او دې نه پس عدنان په ړومبي ځل چرګه پټه کي او کور ته لاړ شي. دا وګوره که نه ښځې چرګه مې درله راوسته بس ښه خشته بستره کې چې ویې خورو. یې سړیه دا دې کوم ځای نه راوسته؟ دا خو کورنۍ چرګه ده. بس ته دا خبره پرېږده دا به ته وروسته وویم. بس ته دا اوس پخه که چې ویې خورو. او لږ ساعت پس دوی هغه چرګه پخه کي او په خوشحالۍ وخوري. یاره ښځې ډېره موده پس مې چرګه وخوړه. او که نه سم خوند دې وکړه. او که نه خو رښتیا دا دې راته ونه وي چې دا چرګه دې کوم ځای نه راوړه. تا سره خو پیسې نه وي په څه دې راوسته؟ ښځې ال درته ویم خو چاته ونه وی. دا چودري چرګې ساتلي دي د هغې نه مې راپټه کړه. ها داسې وی چرګه دې راپټه کړه. دا په ما د غلا چرګه وبوله. مالې خېټې ته څه پته لګي چې د غلا ده. څومره ډېره ترسکونه وه سم خوند یې وکړو. چودري ځان ته په کور کې ډېرې چرګې ساتلې وې چې په هغې کې به د یوې نیمې چرګې د ورکېدو پته نه لګېده. او دغسې به عدنان هره 2-3 ورځې پس یو چرګه پټوله او هغه چرګه به دې دواړو خوړله. دغسې یو څو ورځې تېرې شوې. د عدنان ایرس نور هم زیات شو. هغه به روزانه 2 چرګې پټولې. هغه به بازار کې خرڅولې او په هغوی به پیسې ګټلې. هلکه عدنانه دا خو ډېر خشته کار دی. محنت هم پکې نشته او پیسه هم پکې ډېره ده. خشته دیاړي پکې لګي ښه. یاره ښځې هسې یو سوچ مې کو ویم چې دا کاروبار ځان له نور هم ښه غټ کړم که ته څه وې؟ یې سړیه ته کوم کاروباریا دی؟ ولې تا کاروبار هم شروع کړی دی څه؟ د چرګو غلا یادوم. زه خو وایم چې لږ ډېرې چرګې نیسم او ځان له یو دوکان د چرګو واچوم که ستاسو خیال دی. او که نه سړیه دا خو به ډېر خوند وکړي. پیسې به هم پکې ګټو او چرګان به هم پکې خورو. راشه چرګې راشه زما پنجرې ته راشه وردن نشه. او دې نه پس عدنان ځان لا په بازار کې د چرګو دکان کلاو که. چرګې به زیاتې پټولې او د چرګو غوښه به په کم قیمت ورکوله. یار وره دا راته ووایه چې د چرګو دا غوښه په 100 روپۍ کیلو هرڅئ. وروره د چرګ غوښه بازار کې په 1000 روپۍ کیلو ده او زه به په 1500 درکوم. دا څه به په 1500 روپۍ؟ دا خو ډېر ارزانه ده وروره دا ولې؟ یاره وروره دا زما د خپل کور چرګې دي. کور کې مې ښه غټ فارم جوړ کړی دی او ښه ډېرې چرګې دي راسره. ځکه یې په کم قیمت خرڅوم. یې سړیه ستا د ورور سره خو پیسې هم نه وي. ته دا دونه خشته دوکان پسې باندې وکړه. یاره ښځې دې ته خو زه هم حیران یم چې دا دومره چرګان دي د کوم ځای نه راولي. او دغسې ورځې تېرېدې خو اوس په کلي کې خلک ډېر پریشانه شو. یاره چودري صاحب موږ ډېر پریشانه یو. زموږ نه چرګې پټېږي پته نه لګي چې څوک پټوي. دا دې څه ووې زما چرګې مې ورو کمیږي. ما هغوی که دا به چېرته څوک شو بیا به یې خوري. بس تاسو چې چلو کې راکس ماله پیدا کې نور ته تاسو بې غمه شئ. دله به زه داسې سزا ورکړم چې یاد به یې ساتي.
او دې نه پس یو کس په اونه کې پټ کینی او جال د ځان سره ونیسي. خو لږ ساعت پس چې عدنان د چرګو پټولو دپاره راشي نو هغه کس په جال را وغورځوي او عدنان په جال کې گیر کی او د هغې نه پس دوی عدنان چودري له راولي. چودري صاحب دا دی اول په موقع باندې م ګیر کو. عدنان دا چرګې ته پټې ها داسې وکړې چې دې بوځې هغه چرګو کمرې ته پس دې د چرګو سره بند کړې د 3 ورځو دپاره او خوراک به هم ورله نه ورکوې. او دې نه پس دوی عدنان د چرګو سره په کمره کې بند کی او دغسې ټوله ورځ تېره شي چې عدنان کور ته رانشي نو د عدنان ښځه ډېره پریشانه شي. رورا و عدنان سهار تللی دي ډېر ناوخته شو څه پورې کور ته رانوي ما سره ډېر غم دی چې څه شو. او دې نه پس نومان په عدنان پسې په کلي کې کوڅه په کوڅه وګرځي خو میلاو نشي. یاره بابا زما ورور خو به دې نه وي لیدلی سهار داسې نشته مونږ ډېر پریشانه یو. بچی هغه خو چودري د چرګو په غلا کې نیولی دی. دا دې څه ووي بابا. او دې نه پس نومان د چودري کره لاړ شي. چودري صاحب زه خپل لوړ پسې راغلی یم چا راته وي تاسو د چرګو په غلا کې نیولي دي. هغه نومانه ته غم مه کوه پرېږده چې لکه سزا ورته میلو شي چې بیا داسې نه کوي. خبره وره لالا ما د دې ځای نه آزاد کا. عدنانه ما خو درته وي چې غلط کار ونه کړي. ما خو چودري سره خبره وکړه خو هغه زما خبره نه مني وی 3 ورځې به ورله سزا ورکوم بیا به یې در پرېږدم. دا څه وی لالا ما بار که د دې ځای نه زه خو به دې چرګو کې لیونی شم. یا خدای دې چرګو خو ماله مزغه خراب کړل زه خو نور لیونی کېږم. او کله به چې عدنان اوږې شو نو د چرګې دانې به یې خوړې او دغسې 3 ورځې تېرې شوې اخر یې عدنان راخلاص که. عدنان اوس به مې راپرېښودي خو دا درته ویم که بیا دې داسې کار وکړو نو بیا دې نه پرېږدم ګورې. یاره چودري صاحب زما یې د پلارم توبه زه به په ژوند کې چاته بیا د چرګو خوله ونه کړم. دال به خورم مزدوري به کومه خو غلا به ونه کړم. او دې نه پس عدنان خپل کور ته واپس راشي. یاره ښځې بس دې نورې چرګې به بیا نه پټوم دې ورځې مې د چرګو دانې خوړلې دي. او کنه سړیه بس ته نورې چرګې مه پټوه دال به خورو سبزي به خورو او ګزاره به کوو. او دې نه پس عدنان دوباره پټو ته روان شو خو دا ځل بیکار ښه په شوق او په مینه کولو ځکه چې عدنان ته پته ولګېده چې موږ له الله سره کړي دي په هغوی موږ له د الله شکر وباسل پکار دي او په غلطه طریقه ګټل نه دي پکار ځکه چې همیشه د غلط کار انجام غلط وي.